چې دی دا د الله رب العزت دا په ټول کال کې د هر چا دپاره په حولانې حول یعنې کال تېرېدو باندې ځکه فرض کړی دی چې د غریب به ټول کال ضرورتونه وي. نو که هر سړی د خپل وخت مطابق زکات ورکوي نو ټول کال به غریب ته هغه ضرورتونه پوره کېږي او د هغه پیچوله بلیږي. او که چېرته هر څوک روژې ته انتظار وکړي، هر څوک زبرګي میاشتې ته انتظار وکړي، نو غریب به 11 میاشتې څه کوي؟ په هغه به تکالیف تېرېږي او مالداران به صرف روژې ته ناسي. یو سړی وایي چې زما په روژه کې ثواب ډېر کېږي، د ثواب نه کېږي، دې کې ډېر نقصانات راځي. یو خو دا چې غریب سړي حق د ایثار کو، په کار دا وه چې د کال پوره شوی 2 میاشتې مخکې نو چې غریب له دا خپل حق ورسولی وی، دی سره ځان سره پیسې نیولي دي او ناست دي او نه ورکوي، نو دا هم ګناه ده. دویم دا چې دې وخت کې چې د باندې نن تاریخ باندې چې د کال پوره شو نو د څومره سرمایه ده او سامانونه دي د هغې به نننی قیمت مراد نو هله به زکات د هغې به حسابېږي چې نننی کوم قیمت دی دې مطابق به زکات دي. اوس که دی 2 میاشتې صبر وکړي روژې ته او 2 میاشتې پس بیا زکات حساب کوي، کېدای شي بعضې شیزونه ارزان شوي، چې کوم ارزان شو کم کمی رالو دغې دی زکات کمی رالو دغې دا ګناهګار شو. ځکه د ده حساب 2 میاشتې مخکې کال پوره شوی دی نو هغه وخت حساب کول پکار و، د ولې ونه کړو په هغه وخت کې 2 میاشتې صبر د نه وی کړی، دا شیز به نه ورزان شوی، نو دا د غریب حق د ووالو. داسې نور به ډېر نقصانات دي. نو دې وجې نه دا خبره ذهن کې اچول پکار دي چې زکات ستا کله کال پوره شو که هر وخت دی بس ادا کا. که سړی وایي چې هلکه په رمضان کې د منځونو یو فرض او یو فرض دی، اوس به فرض منځونه نه کوم، بیا په رمضان کې ورته ونښلم ټول منځونه به وکړم، د میاشتې 2 میاشتو 3 میاشتو به وکړم، دا څومره غلطه خبره ده. دغه رنګ زکات د رمضان سره تعلق نشته، د بزرګي میاشت سره تعلق نشته، د حولانې حول د کال سره تعلق دی، قمري حساب سره. دویم زکات خلک تپوس کوي چې د حج دپاره سړی پیسې جمع کړي یا د کور غسو لپاره پیسې قسطونه واچي پیسې جمع کړي، په دې باندې زکات شته که نشته. نو ګوره د حج دپاره خلک بعضې سرکاري د بعضې علاقو کې داسې وي چې د مخکې نه به ته اپلای وکړي، نو د سرکاري دپاره اپلای کې د پرایویټ دپاره اپلای کې د هغې خپلې طریقې وي او وخت پکې ډېر لګي. 8 میاشتې 4 میاشتې تا سره پیسو شوي دي، بیا دی 8 میاشتې هغې سره تېرې کړې، کال پوره شو، نو که داخله دې ونه شوه واپس دې پیسې راواغستې له دې به زکات ورکوې. داخله دې وشوه نو کومې پیسې چې حکومت په خرچاجاتو کې کټ کړې د هغې زکات نشته چې تا له کمې دوباره واپس درکوي د قربانۍ دپاره او د دې شیزونو دپاره، نو هلته حج کې قرباني کېږي د هغې لپاره، نو د هغې به زکات ورکوي. چې کومې پیسې ته ریټرن شوې واپس شوې ته د هغې به زکات ورکوي. په قسطونو کې دا طریقه ده چې دا خلک اکثر کش چې ورته وایي ما کش اچولی دی، نو په کش کې چې څومره پیسې تا جمع کړي دي نو که هغه پیسې او ستاسو چې موجوده کمې دي دا پیسې د 75,175 روپۍ وې نو زکات در باندې دی، ځکه دغه پیسې ستا دي، هلته تا جمع کړي، دا به تا ته واپس میلاویږي یو وخت کې، خو ستا پیسې دي. لکه قرض چې د چا سره قرض پروت دی چې کله درکو دغه تیر وخت ټول زکات به ته ورکوې. دغه رنګ دا قسط تا چې کوم اچولی دی دا قرض دی، دا به تا ته میلاویږي. نو لحاظه هغه او چې ستاسو اوس کومې موجوده دي کال پوره شو او دا د حساب وکړو 75,175 روپۍ جوړېدلې دي به زکات ورکوې. بعضې خلک په اوله میاشت کې قسط والي، د هغه کش راوځي، زما کش راوتی دی، ده لا پیسې نه دي جمع کړي او د کش راوتی دی، نو چې کال پوره شي دی به ته خپل حق کټ کي او چې څومره پیسې دي هغې ته ورسولي دا به ترې کټ کي. دا د روان کال کې چې یو کال څومره روان کال یو کال زکات ورکړی کېږي، چې روان کال کې دی څومره قسط جمع کوي د دې نه علاوه پیسې به حساب کي او دا به د دې به زکات ورکړي. چې دا کوم به د باندې قرض دی دا خو د یو کال نه دی، به 100 کالو کې دا 3 کالو کې دا کش جمع کېږي، 15 کالو کې جمع 15 کالو کش دی، د هغې په حساب سره بیا دی کمې دغه کوي دا کټ کوي هغه پیسې، ځکه هغه پیسې به بل کال کې حسابېږي بل کال کې حسابېږي. خو چې څومره کشت پر روان کال کې څومره قسط جمع کول دي څومره انسټالمنټ باندې د ورکوي دا پیسې، ګویا کې پردی قرض دی د باندې، خو د روان کال قرض به ترې نه کټ کړي، دا به ترې منفي کړي او د هغه باقي به زکات ورکړي. نو د زکات په کشتونو باندې هم زکات دی، دا هم د پیسې دي، تا د چا سره قرض پروت دی، نو که دا قرض داسې و چې بالکل د میلاوېدو او د نه میلاوېدو پتې نه لګېده زکات مور کو، خو که میلاوېدو والا قرض و نو دا طریقه هم کولی شي چې پروت د هغه سړي سره دی او ته د هغې زکات ادا کړې هم صحیح ده. او که نه وی چې کله راووتو 15 کاله ورسره شوي 4 کاله شوي 3 کاله شوي د هغې به په یو ځل ټوټل زکات ورکړم دا هم صحیح ده. د زکات لپاره ښه طریقه دا ده چې سړی ټول کال کې زکات ورکوي، دې غټې غټې فایدې دي. یو خو دا چې انسان خامخا د انسان طبیعت دا دی چې نغدو پیسو په ورکولو دی تنګېږي او خفه کېږي، نو یکمشت که سړي ته زکات جمع شي نو بیا یې ورکولو ته دی تیارېږي، نه یې ورکوي، یا ورسره وینه یا دله زور ورکوي، نو په ټول کال کې زکات ورکول پکار دي.
او دویمه فایده پکې دا ده چې غریب ته به ټول کال د هغه چوله بلیږي او د هغه ته به د هغه ضرورتونه میلاویږي. که ته یو میاشت صبر وکړې بیا به ډېره ګرانه شي. نو د دې وجې نه ټول کال زکات ورکول پکار دي چې کم زکاتونه ته ورکړي نو هغې به دا فایده به وشي چې آخر ځان سره جمع کوه چې څومره پیسې یې ورکړي دي هغه ټوټل پیسې حساب کا که چېرته یې ادا کړې د کال پوره شوی خو بس پوره شوی که لږه شان حساب پاتې هغه هم پسې ورکړه که نه زیات یې اخیستې ورکړي وي او زکات دې کم کېږي نو دا په دې کې حساب شو او چې کمې پیسې درنه زیاته شي هغه ورپسې کال ته واړوه ځکه دا زکات داسې یو فرض دی چې دا د 2 کالو اډوانس هم ورکولی شي 3 کالو اډوانس هم ورکولی شي او د ټیم نه مخکې او د ټیم نه وروستو هره طریقه باندې دا ادا کیږي.